پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من یرید اللہ به خیرا یصب من یا یصب من اللہ چی رچا دا پار دا خیر و دا خیگڑی را دو کی نو پا دبان دی تکلیفون راولی دا حدیث دلتا دی دا پار راولی دی چی اے مسلمانا صبر بکی کچتا بیمار شوی او دا اللہ اراده دا خیگڑی تا سرا چی پتا بندی تکلیف راوستو او پتا بندی بیماری راوستنو پا دی بس صبر کے پا دی که و بی صبری نکے باقی پسی گور دی حدیث تا او داولنے حدیث تا پا دی درس کے وعنه وعن ابی سعید رضی اللہ عنہما دا حدیث تا ابو سعید نم نقل لے او دا ابو حریر نم نقل لے دوانو نقل لے دوی دوانو وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا دیر دا خوشحالی حدیث تے ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن یا ولا حزن ولا اذى ولا غم مسلمان تا کچرتا ستڑیوالی ورسی ستڑیش یا ورطا اس بیماری ورسی بیمارش یا پا فکر کی پریوزی ولا هم یا پا خبگان راشی ولا اذن یا ورطا سے تکلیف ورسی ہر قسم تکلیف چی ولا غم یا پا غم کی پریوزی بغیر دا سوجی نکل نکل انسان اسی دی سے غم کی پریوزی حتی الشوک یشاکوها تردی چی یو غنا معمولی وڑغنا دیو مسلمان پخپکی لارشی یا دا بدن پس ایسکی ولگی الا کفر اللہ بها من خطایا اللہ دا دگی دلاس دا گناہ رہ جائے دا حدیث پس بخاری سے مسلم کی دے ستڑے والے غم بیماری فکر سوچ خبگان غم تردی چی یو غنا دل تکلیف در کی پا دیم اللہ ستا گناہ رہ جائے دا سمر دا خوشحالی حدیث سے مطلوب دا پارا دا باز پا دی غمونو کے او پا غریبی کی بے صبری کے او کلا والعیاذ باللہ تقدیر تا کنزلی کے او کلا بوئی زمان تندیس پیر دے او کلا بوئی جی دا غریبی دی مخورک شی او غریبی تا با کلا کنزلی کے او کلا بیماریانو تا کنزلی کے دا مسلمان شان ندے تابانی چی ضرب برابر تکلیف رازی کنا اللہ دل بدی اجر در کی او گناہ دن ریجی گور دی حدیث کی دا دی نصب ستڑے والے تچی را ستڑے شی کنا اللہ تعالی بدی اجر در کی دا پرید بیماری غٹاو غٹی مسئلے اگر سر تک غٹی مسئلے دا تچی صرف ستڑے شی مسلمانا اللہ تعالی بدی اجر در کی صرف چی ستڑے شی اللہ تعالی بدی اجر در کی خواہ بیماری چی دبانی رائشی کہ اگر معمولی بیماری صرف دا سر دڑی اللہ دل بدی ماجر در کے فکر کی چکل پریوزی دیوی خبری سوچ دا سر دیرشی اکو استاتی وہ مسئلہ را پیخشوا او دا مسئلی دا حل دا پارا سوچ کے دا تچی سوچ و فکر وڑے پا دی دلم اللہ اجر در کے ہر غم چی دبانی رائزی اللہ دل بائی کی اجر در کے معمولی پلا را باندی روانی او کانی سر دی خپو لگی دا یا خپکی دی غن لالا یا سشیل پا دغر ورلی یا خپ دی او خوی دا و دی هر صدل اللہ اجر در کے گناہ دن ری جائے سم کریم رب دی او سم عظیم رب دی او دا خبر دلالت کی پا دی بندی چی زمان رب دا غواری چی زمان گناہونا کم شی زکی چی پا معمولی خبر را لگناہ ماب گئی چی پا دی کم یو سڑے دا جہنم حقدار شی او دا جنت دا محروم شی نو صرف دی خبل زان ملامت کی پا دی دومر موقع کی او پا دی معمولی خبر اولا اللہ گناہون ماب کئی پا دی کم یو سڑے جہنم تزی پا دی کم یو سڑے دا جنت دا محروم کی گی او دا اللہ دا رحمت دا محروم کی گی فلا یلومن الا نفسا خبل زان دی ملامت کی صرف او صرف خبل زان ملامت کی دومر بدبختا چی پا دی دومر پراخ رحمت دا اللہ کی دا تبرخ ملاو نشو دا دی سڑی بدبختی دا دا حدیث دلتا دید پر روڑے چی اے مسلمانا که بیماری دا بانی رالا نو شکوی شکایتونا مکوا حتی مسئلہ منگ بیان کردی وا دا دی مشکات پا آخرینی درس کی ما بیان کردی وا
چې چا د خبر ورکولی شي چې او ما ته دا بیماري دې کې څه حرج نشته. لکه عثمان ابن ابي العاص ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلی وی د بدن په دې پلاني ځیمې یا رسول الله درد دي و داسې قسمه خبر ورکولی شي خو شکوي شکایتونه به نه کوي. شکوي چې یو سړی د الله نه د خفګان خبرې کوي او د دې خبرو نه داسې بین راځي چې یعنې زه د الله په تقدیر والعیاذ بالله نه یم راځي دا قسمه خبرې به نه کوي او نه به هر ټیم لګیایي لکه یو نیم سړی عمر له دغه دغه خبرې ها څنګه کار بس بس لګیایي نو خاص څنګه کیږي کور مور دې برابر کور وړاندې کوټه ده ته څنګه بس ساکته برز او سبحان الله دا سړی الله دې قشن ساتي د دې سره به ډېر مالي دی او بیا هم سپېره ګرځي په لږه باندې شکر ادا کوه الله دې له ډېر څه درکوي چې څوک د نم تپوس وکړي چې مزدوري څنګه ده کار څنګه دی الحمدلله د الله وایي ډېر نعمتونه دي دا ډېر پکې سم راکاږه دغه شی د الله ډېر نعمتونه دي دا چې ته شروع کار مړوې او د قرضې او بیماریانې او تکلیفونه او دردونه او غمونه او مسافري یو دغه وتړي پوره لیست وتړي هر چا ته مشکل شته دنیا دا د راحتي ځای نه دی چې دلته به یو سړی په سکون ژوند تېروي همیشه دنیا کې چې اوسېږي یو څو خبره به باندې لازم راځي د یادې که دا خبرې بیماري روغ صحت کله به روغي کله به بیماري یو کېده جدا کېده د چا سره به یو کېږي د چا نه به بېلېږي دا لازم د دنیا سره ژوند سره تړلی شوي خبرې نږدې نږدې خپلوانو نه به دي هغوی سره به د بېلتون راځي یا به د نه مړه شي دنیا نه به لاړ شي لازم به د باندې په دنیا کې چې خوشحالي هم راځي او غم به هم راځي راحت به مي سخته به مي دا خبرې د ژوند سره تړلی شوي خبرې او که څوک وایي چې زه بغیر د سختي نه بغیر د بیمارۍ نه بغیر د بېلتون نه بغیر د خفګان نه بغیر د غم نه بغیر د درد نه ژوند غواړم دا سړی لیونی د زړه لیکل درکو کېدی نه شي دا خبرې هر چا ته ژوند کې مشکلات څه نه څه شي ها د چا هغه ډېر دي چا لږ دي خو هر حال کې الحمدلله وایه په هر حال کې الحمدلله وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي موږ څو پیرې بیان کړی چې یو سړي باندې سحر په داسې حال کې شي چې دی په امن کې وکړي چې دی په څه کې امن کې بدن یې روغي او د ده سره دغه ورځې رزقي صرف دغه ورځې موږ سره د کلونو پروت دی که نه صرف دغه ورځې یو سړی دی سحر راپاڅېد روغ دی امن دی او د ورځې رزق دی پیغمبر وایي الله ورته د دنیا را جمع کړې راوړي بدن روغ امن او د ورځې رزق الله ورته دنیا را جمع کړې ده نو مه کوئ د شکوي شکایتونه ها الله ته یې کوه خپل غم دړه الله ته اورو که نه انما اشکو بثي وحزني الى الله یعقوب علیه السلام ویلي زه خپل غم الله ته اورو هر راز کې ساته مخلوق ته مه بیانوه الا دا که ضرورت راشي یو ځکه لکه اوس دغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا راغی یا رسول الله چې یعنې دم راباندې واچوه یا ډاکټر له ولري یا یو چا درنه تپوس وکړي لکه پرون نه وي بل اوس نه یاره بس لږ بیمار شوی و سړی داسې خبر ورکوي دا جدا خبر ورکول جدا مسله ده او پریادونه او شکوي شکایتونه کول دا جدا خبره ده نو پریاد صرف چا ته کوه الله ته کوه دا راته یو تجربه ذکر کړمه د آدم دی بچو ته چې پریادونه ډېر کړو ګورې بیا به ورته سپک شي دا زما یو تجربه هم د واضحه خبره ده دې انسانانو ته چې کله پریادونه ډېر کړو نو سپک به هم شي ورته ها او داسې به کې مشتي
چې هغه به خوشحاله شي ستا په دې فریادونو باندې داسې به کوم شته چې ستا په دې تکلیف باندې خوشحالېږي ستا په دې دړ او غم باندې خوشحالېږي ژوند ښایسته ژوند تېروه چې څوک د نوم تپوس وکړي الحمدلله او دا دروغ نه دي چې الحمدلله یعنی یو سړی ما ته وایي ته ما ته څه وایي زه په دروغ الحمدلله نه الحمدلله په هر حال کې الحمدلله دا دروغ خو نه دي هر حال کې د الله شکر لکه عروه ابن الزبیر چې کله د هغه نه خپه پرې کړی شوه په دې خپه باندې بیماري راغله هغه ټیم کې ورته حکیمانو ډاکټرانو یې خپه به نه پرې کړه خپه یې پرې کړه پوره زوی د ځان سره بولی و چې هغه په ډېر مهین و هغه زوی چېرته تللی و او د اسونو خوا کې ګرځېدو را ګرځېدو چې د اس پلته والی هغه زوی مړ شو خپه د یو انسان نه پرې شي او بیا زوی مړ شي خلکو ته یې عروه څه ویل الحمدلله وی بیا هم الحمدلله بیا یو زوی رانه واغسته نور خو شتي که یو خپه یې رانه واغسته ولې نور بدن نشته یو خپه اوس هم شتي دوه لاسونه اوس هم شتي روغ بدن اوس هم شتي ژبه اوس هم شتي وی الله پې یادومه زړه اوس هم کار کوي او وی الحمدلله په دې د خپلې خپې ته وکتو وی په دې خپه باندې چې ته حرام ولا نه یم تللی په دې الحمدلله د یو سړي خپه پرېږي یو سړي زوی مړ شي الحمدلله او ما ورته معمولي که دیاړي ونه لګي بس بیا ټوله ورځ ګیلې شکوي او دا به څه کېږي او دا به څه دا غرور بس سر درد لاغه او معمولي تکلیف او قرضې دي او غمونه او سوچ دا ټولو ته دي خو بچا لګي او بچا ډېر نو صبر به کوې په هر حال کې الله تعالی به دې هر څه اجر درکړي ما درته دا ووایي که نه ته چې راستړی شي الله تعالی به دې هم اجر درکړي ته چې راستړی شي په دې هم تعالی الله اجر درکړي نور ته څه دا حدیث دلته راوړی چې مسلمانه بیمار شي نو صبر کوه صبر کوه الله به درله په دې بیمارۍ باندې اجر درکړي او لوی اجر به درله درکړي دا کم ملګري چې دلته په دې مسافرو کې دي یا په بل ملک کې دي او بل کې دي هغه ټولو ته دا وایم تاسو چې دا مسافري کوئ الله تاسو له به دې هم اجر درکوي د کور نه بهر اوسېده د بچو غم د ښځې غم د مور پلار غم د هغوی په باره کې سوچ هغوی ته شوق هغوی سره د میلاوېدو ارمان د مور پلار سره د ناستې ارمان په دې هره خبره در الله اجر درکوي په دې هره خبره در الله اجر درکوي دې بچو له چې د رزق ګټي په دې له الله اجر درکوي په دې مزدورۍ کې چې نه سختي تېرې الله دله په دې هم اجر درکوي داسې مهربان رب دی ها حکومو ته صبر وکړو او د الله نه اجر وغواړو خو چې صبر نه کوي او شکوي شکایتونه او فریادونه والعیاذ بالله یعنی تقدیر پسې به دې ردي وی د الله په دین پسې به دې ردي وی نو به الټه ګناهګار یې